بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. نن یکشنبه د 1445 هجري سمجمش کال د جمادی الثاني 18 نیټه ده چې د 1402 د مرغومي د 10 نیټې سره برابره ده. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. په سنتي ښارګوټي کې د پانګوالو د پانګونې لیوالتیا د امنیت شتون د دې کار لامل بلل شوی دی. د موجوده امنیت څخه د خلکو خوښي خلک وایي اوس شپه ورځ ښار ته تګ راتګ کولی شي. او د عامې روغتیا مسؤلان په ټولو سیمو کې د یو ډول خدماتو خبره کوي. هغوی وایي ډاکټران بې توپیره خدمات وړاندې کوي. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. په هرات کې د کانو او صنایعو خونه په سنتي ښارګوټي کې د پانګونې لپاره د خلکو د لیوالتیا د ډیرېدو خبر ورکوي. د اړوندو مسؤلانو په وینا په هیواد کې د امنیت د ټینګښت راوروسته اوس ډیری پانګوال په نوي سنتي ښارګوټي کې د ځمکې د اخیستو غوښتنه کوي. نور حال په چمتو کړي راپورټ کې. د هرات د کان او صنایعو خونې رئیس د ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې اوس د هرات په سنتي ښارګوټي کې د پانګونې لپاره لیوالتیا ډیره سوې ده. د هغه په وینا په هیواد کې د بشپړ امنیت په ټینګښت سره اسلامي امارت هم د سترو پروژو د پلي کېدو لپاره هڅې ګړندۍ کړي دي او نور پانګوال هم لیوالتیا لري چې په تولیدي برخو کې پانګونه وکړي. فاز 4 خط ریل در هرات آغاز به کار شده. خود از یک امیدواری دیگه هست سروی تمدید و یا تکمیل خط آهن ترقندی هرات و ده ها پروژه و امیدواری دیگر باعثی شده که تجار و سرمایه گذار ما بیشتر علاقمند بشه و هرات نظر به موقعیتی که داره، نظر به پتانسیلی که داره باید رشد قابل ملاحظه در حوزه‌های مختلف داشته باشه. د هرات د کان او صنایعو خونې مشر دا راز د پانګوالو په وړاندې د اسلامي امارت د لوري د اسانتیاوو د برابرېدو څخه هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دغه کار په روان کال کې د صادراتو د زیاتېدو لامل هم شوی دی. شما شاهد افتتاح فابریکات یا معادن سنگ آهن قریان هستن که سرمایه گذارای زیادی قرارداد کردن با دولت و کار ابتدایی شروع شده. با استخراج معادن سنگ آهن در هرات یک انقلاب صنعتی در افغانستان و خصوص در هرات انشالله رقم زده خواهد شد. میزی که شما اشاره کردین و یا وان استاپ شاپ یا یک میز واحد قرار است که هم در بخش گمرک و هم در اداراتی که جواز صادر میکنن نظر به هدایت مقام محترم ولایت هرات ایجاد شود تا از سرگردانی و ضیاع وقت کسایی که با جواز ضرورت دارن و کسانی که صادر میکنن اموال اقلام داخلی را جلوگیری بشه از ضیاع وقتشان. باید یادونه وکړو چې د تیرو 2 کالو را په دې خوا د صنعت سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې پانګوالو ته ډیری اسانتیاوي رامنځته شوي دي. د هرات د عدلیې رئیس وایي دوو دوسیو د حل د لارې 94 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. د هرات عدلیې رئیس مولوي محمد جانان خادمي ویلي دغه دوی دوسیې د کرنې او اوبو لګونې ریاست د کرنیزې پراختیا د وجهي صندوق دي چې د هغو له درکه 94 میلیون افغاني عواید د اسلامي امارت بودجې ته سپارل شوي دي. نوموړی زیاتوي دا راز یوې بلې دوسیې کې 1600 متره مربع ځمکه وه چې د قضایي معاونیت د لوري پرېکړه صادره سوې او د تمیز محکمې ته سپارل سوې ده. مولوي خادمي زیاته کړه دوی زیار باسي په راتلونکي کې هم ورته پیښې په دقیقه توګه وڅېړي او عاید ترلاسه کړي. په هرات کې خلک د امنیتي ځواکونو د لوري د موجوده امنیت هرکلی کوي. هغوی وایي شپه ورځ په آرام فکر په ښار کې تګ راتګ کولی شي. د بل لوري امنیتي مسؤلان په دې ولایت کې ټینګار لري چې دوی به شپه ورځ ګرځنده د تلاشۍ مرکزونه فعال ساتي ترڅو د خلکو امنیت ډاډمن واوسي.
بیا هم راپورټ. دلته د امنیتي ځواکونو د لوري برابر سوی چک پاینټ چې د امنیتي ځواکونو د لوري کنټرول کیږي. د دې ولایت خلک وایي د امنیتي ځواکونو د لوري د امنیت ټینګښت څخه خوښ دي او شپه او ورځ د ویرې پرته ښار کې خپل تګ راتګ لري. وضعیت خوب، امنیت برقراره. از برادران امارت اسلامی هم ریزی الحمدلله. شکر. قبلا که بودک دزدی ها بیشتر بدک، اما حالا اکنیه شکر حال بیتره الحمدلله بیتره. الحمدلله چک پاینت هم 24 ساعت دید داره. امنیت هم از تمام مدینه ریزی 24 ساعت ما الحمدلله چی داده نیدیم. 2 ساعت چک پاینت ایواد میشه. دغه خلک دا راز ټینګار کوي چې خلک باید د امنیت په برخه کې د خپلو ځواکونو سره لا همکار واوسي. ما فعلا به هر منطقه سایه دوردست و داخل شهر کوچی به شما بگم، حتی به گلستان و پرچمن و به سمت غرماچ و مرغه و جوند ما خود 30 میلیون 40 میلیون افغانی به تنهایی متحرک میبینیم. ما میبریم الحمدلله هیچ نوع مشکلی نیست. از امنیت خیلی رضیم از الله خو. امنیت بسیار خوبه، امنیت کامل 100%. د بل لوري په هرات کې یو شمېر امنیتي ځواکونه وایي شپه او ورځ د نوکریوالۍ له مخې په 4 لارو او نورو سیمو کې د امنیت په ټینګښت بوخت دي. ما الحمدلله اطمینان کامل به مردم و به ملت خود میدیم. ما چک پاینای ما در 24 ساعته گزمای ما فعال است واسه که مردم ما در امنیت باشه و مردم ما آرامش داشته باشه. ما گرچه هم خسته باشیم و شب و روز ما کوشش و تلاش خود داریم که مردم ما در امنیت باشه. انشالله ما فعلا هم خدمت میکنیم، در خدمت مردم خود هستیم و انشالله کوشش میکنیم که با مردم خود با بهترین اخلاق رویه بکنیم. انشالله مردم ایران مردم شریف هستند، انشالله بسیار مردم خوب هستند. هغوی دا راز ښاریانو ته ډاډ ورکوي چې په آرام فکر سره دي خپلو کاربارونو ته دوام ورکړي. کریوالي ما الحمدلله 24 ساعته به خدمت مردم و خدمت پرسنل 24 ساعته ما آماده ایم. اگر جرم جنایی به هر ساعتی باید 24 ساعته باشه ما به خدمت مردم رسیدگی میکنیم الحمدلله. موږ د هرات ولایت په عام طور ټول افغانستان ولس دا ډاډ ورکوو چې الحمدلله د امارت اسلامي مجاهدین ستاسو په خدمت کې شپه ورځ ولاړ دي، ستاسو خدمت کوي. الحمدلله کم اخلالګر یا کم اشغالګر چې غواړي د افغانستان د داخلي امنیت ته زیان ورسوي، الحمدلله دا مجاهدین به په کلکه دفاع کوي. بعضی اوقات از تماس از خود ولسوالی ها میآید، بعضی اوقات از حوزات میآید، بعضی وقتا از خانه ها برای ما تماس میآید و هر جایی که حرق شده باشه در دوردست ها ولسوالی ها بعضی اوقات خرمن های زراعتی مزروعات چه میشه حرق میشه و به اسرع وقت ما خود به ولسوالی هم میرسونیم. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي پوستي او چک پاینټونونه په ښار او ولسوالیو کې فعالیت لري او خلکو ته د 100% امنیت ډاډ ورکوي. د عامه روغتیا مسؤلان وایي په ټولو سیمو کې روغتیایي خدمات په یوه ډول وړاندې کیږي. د هغوی په وینا دغه چوپړتیاوې د ډاکټرانو او متخصصانو د لوري په ټولو مرکزونو او روغتونونو کې په شفاف او یو ډول وړاندې شوي دي. نور حال په راپورټ کې. د هرات د عامه روغتیا ریاست مسؤلینو د دې ولایت په ټولو برخو کې په یوه شان د خدماتو وړاندې کېدو خبر ورکړی دی. د هغوی په وینا دغه چوپړتیاوې په شفاف او یو ډول د ډاکټرانو او متخصصانو د لوري په ټولو روغتیایي مرکزونو او حوزوي روغتون کې ترسره کیږي. د هرات د عامه روغتیا مسؤلان زیاتوي دغه خدمات په ښار او ولسوالیو کې په نورمال ډول جریان لري. الحمدلله شکر خدا در بسته خدمات شهری خود ما تسهیلات سهی مثل شفاخانه حوزه‌ای ولایت هرات، شفاخانه ولسوالی ها و اینها داریم و نحوه خدمت رسانی ما برای شهریان ما الحمدلله به نحو احسن اجرا میشه و از نظر منابع بشری هم به کمبود منابع بشری مواجه نیستیم و طبق نمون نرمی که و استانداردهایی که وزارت صحت عامه تعریف شده نحوه خدمات ما برای مردم اجرا میشه. د هغوی په وینا دوی په ښار او ولسوالیو کې پر روغتیایي مرکزونو څارنه لري او د ناروغانو درملنه په معمول ډول د روغتون او روغتیایي مرکزونو د لوري روانه ده. فعلا استراتژی وزارت صحت عامه و مؤسسات همکار وزارت صحت عامه ای هست که ما در مناطق ارائه خدمات توسعه بدیم که در قسمت دسترسی کمتر است. ساحات ما به نام ساحات سفید یاد میکنیم، یعنی بین دو کلینیک که در بین دو ولسوالی موقعیت داره
مردم او مناطق دسترسی به هیچ کدام از این تسهیلات ندارن و این مناطق به اصطلاح مناطق سفید میشه یاد میشه. ما فعلا در قسمت مناطق سفید هم کار میکنیم. دا راز عام وګړي هم په روغتیایي مرکزونو او روغتونونو کې د ډاکټرانو د نیک چلند څخه خوشی څرګندوي. فعلا یک مریض دارم که تقریبا 3-4 روز میشه اینجا هسته و الحمدلله شکر خوبه به موقع رسیدگی میشه. به خدمات 24 ساعتشون فعال هستن، شیفت شو اینا، از لحاظ غذا بگیریم، از لحاظ خدمات بگیریم، صحیح بگیریم، بهداشتی بگیریم، تمام خدمات، تمام دکتران و پرسنل تمام مجهز هستن و از تمام لحاظ اینا مجهز هستن و به موقع رسیدگی میشه. مدت 2 برج من مریض داشتم به شفاخانه، پسر کاکام مریض بود که در بستر افتاده بودن. الحمدلله و المنه که دکتر صاحبا واقعا این الله و این در رسول یک خدمات خوب ان شاء الله آنقدر که در پیشگاه الله و پیامبر مسئول هستند همون مسئولیت خود را به طور قانون خدایی و قرآنی ان شاء الله که ادا میکنن. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت اړوندو مسؤلانو د خلکو د روغتیا ساتنې او درملو کیفیت ساتنې ته ځانګړې پاملرنه کړې او روغتیایي چارې د پرمختللو وسایلو په مټ د خلکو او ناروغوالو په چوپړ کې دي. د هرات اطلاعات او فرهنګ ریاست دی ولایت ته د 5 بهرنیو سیلانیانو د سفر خبر ورکړی دی. د ګرځندوی امیر مولوي رحمت الله محمدي ویلي د دغه سیلانیانو د شمیرې څخه 2 تنه روسي، 2 تنه کاناډایان او بل ایرانی طبعه دي چې د هرات تاریخي او لرغونو سیمو د لیدو لپاره راغلي دي. نوموړی زیاتوي دوی دغه بهرنیو سیلانیانو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي او اوس هرات د سیلانیانو د راتلو لپاره مناسب بستر برابر کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې سږ کال یو زیات شمېر سیلانیانو د هرات د تاریخي ودانیو او سیمو څخه لیدکاته ترسره کړي دي. او اوس هم د سبا ورځې د هوا حالات. د لوی سشتن تالا په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ. شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا اټکل. دوشنبه هرات ښار لمر الوره درجه 14-15، غوریان لمر الوره درجه 12-15، کراخ لمر الوره درجه 11-3 او پشتون زرغون لمر الوره درجه 14-1. قدرمن لیدونکو دا وا خبرونه اوس هم په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. په سنتي ښارګوټي کې د پانګوالو د پانګونې لیوالتیا د امنیت شتون د دې کار لامل بلل شوی دی. د موجوده امنیت څخه د خلکو خوښي خلک وایي اوس شپه ورځ ښار ته تګ راتګ کولی سي او د عامې روغتیا مسؤلان په ټولو سیمو کې د یو ډول خدماتو خبره کوي. هغوی وایي ډاکټران بې توپیره خدمات وړاندې کوي. درنو محترم لیدونکو دا وه د دې مهال خبرې ټولګه چې ستاسو درنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په بښونکي الله سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله شپې ولرئ.